یو تازه خبر دی چې د محمد بن سلمان په خلاف تر اوسه پورې د ټولو نه زیات بغاوت شروع شوی دی او په لویه پیمانه باندې په سعودي عربستان کې د شاهي خاندان کسان نیول کیږي او د هغوی ګرفتاریانې جاري دي. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو د دې خبر په اړه تاسو سره ټول معلومات په همدې ویډیو کې شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل ونه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. د ولیعهد محمد بن سلمان په خلاف تر اوسه پورې په سعودي عربستان کې د ټولو نه لوی بغاوت شروع شوی دی او په لویه پیمانه باندې د سعودي د شاهي خاندان خلک نیول کیږي او د هغوی ګرفتاریانې شروع دي. د خلیجي خبررسا ادارې مطابق ویل کیږي چې تر اوسه پورې 20 د سعودي د شاهي کورنۍ کسان ګرفتار شوي دي چې په دې کې صرف د 4 نومونه ظاهر شوي دي او د نورو نومونه تر اوسه پورې پټ دي. خو د واشنگټن ډي سي د خبرونو له مخې چې وایي په سعودي عربستان کې چارواکو د شاهي کورنۍ 3 مهم مشران غړي نیولي دي. په نیول شوو تنانو کې د سعودي باچا شاه سلمان کشر ورور شهزاده احمد بن سلمان، د سعودي عربستان پخوانی داخله وزیر او نایب ولیعهد محمد بن نایف او د هغه د تره زوی شهزاده نواف بن نایف شامل دي. د رپورټونو له مخې په نیول شوو کسانو کې په 2 د غدارۍ تورونه لګول شوي دي. تر اوسه سعودي چارواکو د شاهي کورنۍ د دغه غړو د نیولو پخلی نه دی کړی. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې د شاه سلمان زوی او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د دغه کسانو د نیولو امر ورکړی دی. د ولیعهد شهزاده سلمان په اړه دا ګمان هم کیږي چې په ترکیه کې په سعودي سفارت کې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې امر هم کړی و. شهزاده سلمان په کال 2013 کې هم د سلګونو شاهي غړو، کاروباریانو او وزیرانو د نیولو او په ریاض کې په یو هوټل کې د بندي کولو امر هم ورکړی و. په نیول شوو کسانو کې محمد بن نایف هم دی چې هغه د سعودي عربستان وزیر داخله هم پاتې شوی دی چې هغه په 2019 کال کې محمد بن سلمان د خپل نوکرۍ نه برخاست کړی و، یعنی ختم کړی و او په خپل کور کې نظر بند کړی و. دا 3 کسان د جمعې په ورځ باندې په سحر کې گرفتار شوي دي، خو تر اوسه پورې د دوی په اړه باندې مکمل معلومات مخې ته نه دي راغلي. خو بل اړخ ته د عرب خبررسا ادارې الجزیره وایي چې دا 3 واړه کسان د بغاوت په الزام کې نیول شوي دي او گرفتار شوي دي. دوستانو دا خبر تر همدې ځایه و. که غواړئ چې د نړۍ او سیمې له حالاتو مو خبر وساتو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د غنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي او په آینده کې تاسو له هر قسم معلوماتو نه خبر وساتل شئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.